نن چې میږ دلته کوم جمع شوي وي د وزیرستان د امن په متعلق باندې میږ یو میټینګ وکړ چې په هغه کې مختلفې غونډې پارټۍ وې او ورسره مثال چې څومره سیول سوسایټي وې او د میږ وکیلون وي د میږ تاجر برادري وه او پښتون تحفظ موومنټ و او غونډ د علاقې ذمهورون کاسون جمع شوي سره چې میږ په علاقه کې امن خروب تای او په دغه لیول باندې میږ میټینګ وکړ نو هغه باندې چې کله میږ میټینګ وکړ مختلفې رایې روغلې نو دغه مشترکه یو د هرې تنظیم یو دوه کاسون جوړ شول نو ورسره ټول ولس نو میږ دا وویل چې اوالیو دا وردرېمي د میږ د سیول انتظامیه سره میږ مذاکرات کی چې آیا ته ویلنر ووځې ډي پي او صاحب آیا اے سی صاحب ته د میږ په علاقه کې ذمهور کاسون یې نو میږ یوره وردرېمي ولتو د دوی سره خبره کی د دوی په بنچ بندو خبره کی ولتو د دوی په آفس کې خبره کی نو چې یغه نه بعد میشته کیم ریزلټ رووزی بیا میجوا فیصله کی هغه کاسی میج احتجاج کا تشایم کا خود یغه سره چې میج مذاکرات وشي پانا بعد بیا د میج لایې عمل جوړیږي